د شاهانو ورکړه لالو جواهر وي، د هدف د خاوندانو د زړه ویني. السلام علیکم. زه یم ډاکټر مظهر احمد، اسسټنټ پروفیسر پښتو څانګه ملکان پوهنتون. مینوالو، شاګردانو، ملګرو او ټولو پښتنو، تاسو سره زه نن په یو داسې موضوع مخاطب یم چې په هغه موضوع کې هغه د پښتو ژبې، ادب، تاریخ او کلتور په حوالې سره ده. مختصر د دې چینل تعارف در سره کومه. کله چې د نړیوال ادب ما مطالعه کړې ده او بیا د ادب جدید عصري تقاضو ته راغلی یم، نو د جدید عصري تقاضو مطابق د دنیا د هرې ژبې ادب په سوشل میډیا ډیر په زیات مقدار سره موجود دی. خو د ډیر وخت نه زه دا کمی محسوسوم چې د سوشل میډیا د لارې د پښتو مینانو ته، د پښتو شاګردانو ته او زده کوونکو ته داسې ډیر څه مواد نه ترلاسه کیږي. هغه د یوې حوالې دپاره کتابونو پسې ګرځي او د کتابونو اهمیت په خپل ځای دی. هغه هیڅ ځای هم د هغې نه څوک انکار نشي کولی، خو د وخت د کمی او د ټکنالوژي د راتلو نه پس پکار ده چې د ژوند د نورو شعبو سره سره پښتو ادب هم په دغه حواله د سوشل میډیا نه مستفید شي. نو ځکه مې دا غوښتل چې داسې یو چینل جوړ کړم د کمې د لارې چې زه تاسو سره هغه ټول څه شریک کم چې زه په خپل پوهنتون او پښتو څانګه کې د بي ایس شاګردانو سره، د ایم فیل سکالرانو سره او د پی ایچ ډي سکالرانو سره شریکوم. نو وخت په وخت به زه کوشش کوم چې هم هغه د پښتو ژبې، ادب، تاریخ، کلتور په حواله څه هم موږ هلته کې خپل زده کوونکو سره شریکوو چې زه د دې چینل د لارې تاسو سره شریک کړم. وخت په وخت به زه د دې چینل نه مختلف قسم لیکچرز د خپلې پوهې او د خپل کم علم مطابق چې څه زما په علم کې وي، زما په پوهه کې وي، هغه زه تاسو سره شریکوم. هیله لرم چې تاسو ما سره اوسئ او زما د لیکچرې خوښې کوي. که څه هم کمی به شی وي، نو ستاسو د فیډبیک په انتظار به یم. ډیره مننه. الله پامان.